بسم الله الرحمن الرحیم. د غنی خان نظم دی میژای شا اشم موږ مژای ورته وایو، موږ دا یې نه پکې استعمالو. د غنی خان دغه شعرونه چې دي زما ډېر خوښېږي او تاسو هر وخت ورته رابولم چې دغه اړخونه چې دي دا یې رابرسېره کړي. نو پر مژي باندې څنګه غږېدلی دی یوار یې وګورئ، بیا د نظم چې کوم جوړښت دی کوم ښایست دی هغه وګورئ. نو د غنی خان د شاعرۍ دغه اړخ چې دی دا په کائنات کې چې دی هر شی ویني دا د انسان په استعمال کې یا په ژوندیو شیانو کې چې دی هر شی ویني له انسانه په چپ و دې ته ډېر په غور کتلي دي او ډېر ښه شعرونه باندې جوړ کړي. زما بیا په دې خوښ دی چې دا زموږ د شاعرۍ بس دغه خوا پوره سوې ده، نیمګړې نه ده. څوک زموږ و شعر ته ګوته نشي نیولی چې ستا په شعر کې مژی کم دی، ستا په شعر کې مچ کم دی، مچر کم دی، نو ګډ ستا. نو بیا ګورو چیرې غنی خان چې وګورې بس دا پوره دي. ښه ډېرو شاعرانو نظمونه پر لیکلي دي خو هغه دارنګه زیات نه دي چې هر شی به پوره وي. چا پر هغه زموږ چې دغه ورته یې ژغانځه پخوا به طالبانو په بانډار کې یو غزل ویله، د هر مرض علاج ته د دې سپی کوي کې اوده نسته، نو داسې خزنده نسته. ښه نو پر دا کایکه باندې دا داسې شانو نیستي څه ده، ګرده ورده کږې په عالم کې مسارې نیستی نه راځه خزې نیستی. نیستي سړی ډېر خرابوي. نو د طالبانو په بانډارونو کې به موږ دا بدلي اورېدې، دا به داسې خوند کاوئ. نو اوس راځو د غنی خان نظم دی میژی. اوږد کاروان ستا ګرم روان وي، سم په کتار کتار لکه اوښان وي. اوږد کاروان د روان اوښان هم داسې روان، مژیان تاسو لیدلي څنګه په کتار کې روان وي. ښه په هله هله په منډه منډه لمر درله وسوه لنډه بربنډه. ښه په لمر باندې هم سوځې، تیز هم یې لسوی، له لمر هم بد وړې او په ډېر تعزل هم روانې او ترتیب او کتار دې هم نه خرابېږي. کمال خو دی لکه د سپي هسې خوله کې وړل کړې او د پلټنې په شان په پریټ تلل کړې، د مرهټي په شان هم غل هم نر یې په حکم کلک روان د خپل افسر یې. مرهټیان احمدشاه بابا چې ویلي وو نه یو کام و یو په انډیا کې آباد خلک و ظالمانو. ښه نو دوی وایي خپل افسر چې څه درته وایي په هغه کتار کې هغسې روان دی، حکم هم نه ماته، طبیعت هم سخت دی، غل هم یې غلا هم کوي او د نر کارونه هم کوي. نو هغه مرهټیانو ته څه وایي چې په کومه موقع کم کار په لاس درلی هغه نه یې لکوي. د خپل نظام تابع لکه انګریز یې، په زړه مضبوط میړنی لکه چنګیز یې. ښه د چنګیز خان مثال یې درکوي، د انګریز د نظام تابع وي. ښه زموږ دا نه سره سموږو، دا زموږ شیان چې یو شی نه دی برابر، زموږ ژوند چې سره خراب دی دا زموږ د نظام تابع نه وي. نظام جوړ کړی دی عمل نه پر کوو، نو ځکه زموږ ژوند ګران دی. انګریز سله اسانه دی، هغه چې کوم نظام جوړ کړی دی پر هغه چلېږي، بس بیا ژوند اسانه دی. دی څه وایي و مژي ته وایي د خپل نظام تابع لکه انګریز یې، په زړه مضبوط میړنی لکه چنګیز یې. چنګیز خان په باره کې ویل کېږي چې دا ډېر بده بلا و. ښه تاریخونو کې لیکلي دي چې د په ګډ ژوند ښه کار نه وی کړی. نو دا دی وایي په زړه مضبوط میړنی لکه چنګیز یې، ملا له چکداره نری لکه لښتۍ لرې، خوله د ګلډانګ اسي شپې پتپتۍ لرې. دا پښې دي نو هم یوه دی پتپتۍ ده، یوه دورې کږه ده، یعنې د مژي پښې خو ته لیدلي دي تیره تیره جګې ولاړې دي. ښه ملا دې دی نری ده لکه لښتۍ، لکه زموږ د زنانو ودلي دغه نه دي دا وشتان چې سره ووایي نه دارنګه بیخي نری ده. ښه خوله دې ګلډانګ هسې، خوله دې داسې لویه ده غټه، نو دا خوله خو دې غټه ده، ملا او پښې دې ډېرې نری دي. ښه وجود دې درې بنده او شپږ دې پښې دي، نری وچکی دي کږې وږې دي. ښه وجود دې درې بنده او شپږ دې پښې دي، نری نروچکې دي کږې وږې دي. ښه هغه خبره یې وکړه، یو خو یو درې بنده یو د سر دی، یو د ملا ده، یو د پښې دي، بس درې بنده بل ګه سسته نه. بیا نو کوږ ووږ جوړې نو بدن ګډ سټرکچر درته کښې شو. ښه او لاس دې یو نسته، دا عجیبه ده، لاس دې هم نسته، څه بېتوله غوندې د معامله ده، تول مول دې نسته چې څه دې وکړو هغه دې وکړو. د پیدا کولو افت د جمع کولو بلا لکه د شم شخوي ځمکه کې واړه دنیا
یعنی ستا بله دنده نسته ګډ د دنیا راټوله یې جمع کوې په مځکه یې چښې مژان به تاسو لیدلي غنم راکشوي په غار یې ننباسي بیا چې ته غاره ماته کې او ښکاره کې دا غنم څونې دوی ټوکړې ټوکړې کړي پراته وي نو خو څونې پراته وي څونې مژان دي تر هغه یې خوراک ډېر پروت دي لیکن دی سټور ډېر کوي شی پرېږدي نه نو ځینې خلک وایي مژې ته چا ویلې چې د املا د سله نرۍ ده یعنې زموږ خلکو کې سبق څنګه دی ولدول بیا دا لوی بارونه به څوک وړي چې ملا مه پنډه سي د املا مه ځکه نرۍ ده چې زه ډېر لوی بار وړم نو ځینې خلک وایي چې دی تر خپل وزن 100 ګونه زیات وزن اخلي د چې څونې وزن کش کړی تاسو د ده وزن هغه سره وتلی هغه به ډېر په دروند دي کمال خو دی که نه دی نو اوس یې واورئ د پیدا کولو افت د جمع کولو بلا لکه د شم شخوې ځمکه کې واړه دنیا شم سړی څه هر شی په بالش چښي پټوي یې او چاته چا ویلي ول څه پیسې مه پکار دي ده به بیا پیسې په قرآن شریف کې ږدلي ښه نو سړی چې به ورالی څه پیسې به نه کړي اراده به ول په قرآن کې لرم وینې نو سړي به یاره لوړه یې وکړه قرآن یې واخیستی نو خو نه یې لري د پیسې ور صفا ورته ویل چې په قرآن کې لرم یعنې پیسې په قرآن کې لرم هلته مو پټې کړي نو دا بل سړي به بیا دا خیال شو چې لوړه یې راته وکړه پیسې نه لرم دغه ته زموږ خلک شم وایي نو په هیڅ هیله نه کړې لړم خورې مار خورې ته د مچو ډمبرو ترسکون اچار خورې نه لړم پرېږدې نه مار پرېږدې نه د دا نورو شیانو که مچۍ وه که ډمبرې وې دا غالبوزې چې موږ ورته وایو لوغزې زموږ خلک ورته وایي دا سره ګډ کې د دغو اچار وخورې کبر نه کوي په مخه درلی هغه شی خورې ښه د سبا فکر کوې لوی فلسفي مستي خندا نه کوې پخڼی صوفي د سبا فکر در سره دی فلسفي نه سبا کوم سبا به چیش خورم او خندا هم نه درځي مستي هم نه کوې د صوفي رنګه یې تصوف والا نه دي روښانیان چې موږ ویلي وو د هغو په شاعري کله لیلا وه کله خندا یې وي کله مینه وه د دنیا مینه سته نه هغه د تصوف خلک دی هغه ډېر هغه دومره سنجیده یې خندا نه ورځي اوس ورته ګورئ دا فکر د سبا فکر کوې لوی فلسفي یې مستي خندا نه کوې پخڼی صوفي یې یعنې په دې کې کافیې هم را روانې دي ښه یو قدم نه اخلې ته بې غرضه رب دې موږ وساتي له دې مرضه ستا هر قدم کې چې د یو غرض پروت دی موږ د خدای داسې نه کوي غرضي سړی چې وي هغه ډېر بدنامه وي خلک بیا په خبره باور نه کوي په کار باندې باور نه کوي هر کار که څه ته بیا اخلاص کوي هم د خلکو شک سیوچه مې دی په دا کې هم ښه نو بس د خوراک له غمه لیونی ګرځې مدام ته د حرس بنده ته یې د خېټې غلام څنګه کافي هم سته په دې کې ښه رواني هم سته یا ته خوراک له غمه ګرده ورځ سرګردان یې ته د نس غلام یې د خېټې غلام یې ستا بل کار نسته ښه نو د نس غلامي چې چا کړې ده پرون ما یو ځای درته ویلو هغه رسوا سوی دی بدنامه سوی دی ناجوړه سوی دی ښه نسمارن سړی به هر وخت ناجوړه نسمارن سړی به هر وخت ذلیلی نسمارن سړی به هر وخت رسوا وي نو ځکه زه تاسو ته وایم دا د نس خبرې ډېرې مه منئ تر نفسه پورې بیا سړی ډېر لیول رواني په سوسایټي کې ښه په ټولنه کې بیا د ده یو مقام وي تاسو به لیدلي دا نسمارن خلک د بل په ودو کې خلک په غږېږي یا د پلانی رالی نن خو بیا په 2-3 ډونګو نه مړوږي نو یو 2 ډونګې ور خلک بیا تنګوي نو دا عزت نه دی ذلت دی دغه ځای ته ځان مه رسوئ ښه خودي په خپل لاس کې ولرئ هر شی چې زه دونې ځان نه رسوا کوم ستا طبیعت د کارون د خزانو شوکي مین په هره میوه د اندوانو شوکي کارون د خزانو شوکي وایي نه نو ستا طبیعت هغه ته سوی دی او په هره میوه باندې مین یې هندوانې نه پرېږدې شی نه پرېږدې داسې په دوړه ځغلې لکه بګۍ بګۍ خو به نو پزه د آس ریړۍ وینې بګۍ به ورته ویل زموږ خلکو نو وایي د آس د ریړۍ رنګه داسې له سوی اچې د چرګې هسې سپینې اګۍ یعنې ستا او د چرګې اګۍ یو رنګه دي ستا اګۍ هم سپینې دي د چرګې اګۍ هم سپینې دي ښه اوس یې دا هم در وشو داسې په دوړه ځغلې لکه بګۍ اچې د چرګې هسې سپینې اګۍ ډېر استکار یې ته خو لامبو کې نه یې په مړ زمري ورځې ژوندی ملخ کې نه یې ښه یعنی په مړه زمري باندې هم روانې نه یې لکه ژوندی که ملخ په مخه درلې کار نه پلرې نو دغه یو شی هم په در کښې دی استکار یې استکار ته موږ څه وایو پش وایو پش خو نور شی جوړوي پر شی کاري ښه
نو د کل جهان صفائی ستا په ټیکه ده، ستا نوکري په ماچین په امریکا ده. صفائی کول ستا ټیکه ده، خیرن شی پروت وي به ټیکه شی نو صفائی خو هم کوي که نه کوي. پرون چې ما درته ویلي مچ هغه خبره ده که نه ده، یو کار خو کوي دی. نو وایي له چینې راواخې تر امریکې پورې د ګردې دنیا ټیکه ته اخیستې ده، یو شی نه یې لکه اوړی او زمی اهاړ په شکال ستا دغه لار وي او دغه خیال. 4 موسمه دي، د 4 سروغ یې درته وویل، که اوړی وي، که زمی وي، که اهاړ وي، که په شکال وي، ښه ستا دغه کار وي. 4 سره موسمه د بله دنده نسته. ښه د پیدایش نه واخله تر د مرګي تل د غټ پنډ لاندې کوې زورګي. ښه چې پیدا سې بس یو ځای یو پنډ وي تر هغه لاندې وسږې، یو ځای محفوظه ځای وي تر هغه لاندې وسږې، بل کار د نسته. نه دې پوره کړه او نه موړ سوې، وږی پیدا وې او وږی زوړ سوې. څنګه خبرې دي؟ پښتانه وایي د 100 کلو وږی په 100 کاله نه مړېږي. څنګه متل دی؟ ګرد عمر چرت پرواز دی. چې سړی 100 کاله وږی وي بیا د 100 کاله خوراک ورکوه دی مړېږي. د دې په مطلب پوهېږې نو 100 خو 200 دي. په منطق کې خو دا خبره نه ځایږي سړی به څنګه 200 کار. نه د دې دا مطلب دی چې سړی وږی عادت سو مړېږي نه. ډېر خلک مثالونه دي. نو دوی و دغه مړژي ته وایي نه دې پوره کړه او نه موړ سي، دنیا یې نه که پوره، هر وخت لګیا یې وږی پیدا وې او وږی زوړ سوې، بس دغه رنګه یې. تا کې خبرې ډېرې دي زما خوښي، خو هېڅ مستي نه کوې، په زړه یخ یې یا په زړګي یخ یې. په تا کې ډېرې کوالټۍ دي، هغه زما خوښې دي، بس دا مستي چې په تا کې نسته، دا زړه چې د دی سوړ دی دا مده نه دی خوښ. بس په منډه منډه یې تول او ګډا نه کوې، بې د خوړلو سکلو بله سودا نه کوې. ښه منډه ویې، بس اتڼ د نسته، ناچ د نسته، خوشحالي د نسته، مستی د نسته، یو کار په درکښې دی، بس خالي د ځان په غم یې خوراک څښل، بله دنده ستا نسته. ښه خو زما خوښ یې ته، نر بهادر یې ته، په دې وړوکي وجود یو شیر ببر یې ته. ښه زما خوښ یې. ښه په ما چک مه لګوه که زما یار یې. ښه غاښ به نه پره لګوې، په ما به چک نه لګوې که زما یار. الله دې درکړي دانې بسیاري، تا ته د خدای ډېرې دانې درکړي، په ما باندې غاښونه مه لګوه، ما مه خوره، نور چې څه کوې هغه کوه. نو داسې ښکاره کېږي لکه په غني خان سي یو غاښ ماش لګولی دي، بس نو یې ورته پام سوي چې راسه پر دې خو هم کار وکړه. نو شاعر دی خوښ سوی، اوس یې تاسو ته دا دومره نظم کښېښوي. نو دا د ده د شعرونو ښایست دی پر مژي باندې، دا دونې خبرې، دا دونې مکفا نظم، ښایسته نظم، ټول نظم یې په اصول باندې را روان کړی و. ښه نو دغه شعرونه باید تاسو ولولئ، راپورته یې کوي. ځینې اړخونه چې موږ نه یو په خبر هغه د څېړنې له لارې راپورته کاستئ. که چیرې د غني خان د نظم په اړه یا د ده د ژوند په اړه پوښتنه لرئ ویې کاست.